بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، قدرمنو همکارانو او دوستانو ملګرو ښه راغلاست درته وایو. الله مو هر کله راوله. دا یو سلسله درسونه انشاءالله موږ د الله په توفیق سره شروع کوو. هدف ترې دا ده چې له دې نه موږ خپله ګټه واخلو او انشاءالله تاسو ته هم ګټه ورسیږي. کله ناکله انسان نور خلکو ته نصیحت کوي، خبرې کوي او خپل ځان ترې نه هېري که نه. نو موږ تاسو الحمدلله ټول د خیر په کار کې مصروفه یو او په بهترینې لاره کې مو قدم ایښی ده. دا د الله جل جلاله په موږ تاسو باندې فضل ده. نو د دې لپاره چې زموږ ستاسو دا مسیر نور هم ښه شي، نور هم بهتره شي او موږ تاسو انشاءالله په دې خپلو کارونو کې نور هم موفق شو، فکر مو جوړ شي، آرامه شو، خوشحاله شو، دینی مسائل زده کو او انشاءالله دا مسیر او دا زندگی زموږ ستاسو نور هم ښه شي. په همدې نیت باندې انشاءالله درسونه پیلو. په دې درسونو کې ما سره په دې کمپیوټر کې مخې ته د امام نووي رحمه الله یو کتاب پروت ده. د هغه نوم ده الاربعون النوویه، یعنی 40 احادیث چې امام نووي رحمه الله راغونډ کړي دي، هغه به موږ تاسو وایو. دا یو بهترین کتاب ده. موږ تاسو وینو غټ کتابونه هم شته دي او واړه کتابونه هم شته دي. الحمدلله علماو ډیر زیات خدمت کړی. موږ تاسو ته واړه کتابونه هم لیکلي او غټ کتابونه هم لیکلي. خو د دې لپاره چې موږ تاسو هغه د دین اساسات زده کو، په دین کې مهمې خبرې زده کو، دغه وړوکی کتاب نه شروع کوو. دا یو مشهور کتاب ده په ټوله دنیا کې او تقریبا ټولو ژبو ته ژباړل شوی ده. ژباړل خو یې څه کوي چې په دې کې ډېر زیاتې شرحې لیکل شوي دي، یعنې ډېر زیات علما راولل شوي دي. د دې کتاب شرح یې لیکلې ده او په دې کتاب باندې بحثونه کړي دي چې دا څومره مهم کتاب ده. خو له دې نه مخکې چې موږ تاسو دا کتاب شروع کړو، انشاءالله نن به دومره وکړو چې د دې کتاب چې چا لیکلی دی هغه په اړه باندې به یو څه معلومات ترلاسه کړو. سمه ده انشاءالله. دا کتاب چا لیکلی دی او دا کتاب ولې مشهور شو؟ دا کتاب امام نووي رحمه الله لیکلی. امام نووي رحمه الله دا د اسلام مشهور علماو څخه یو امام دی. دا هغه عالم ده چې د اسلام خدمت ته خپل ژوند وقف کړی. ډېر لوی خدمتونه یې کړي سبحان الله. په کم عمر کې د ده عمر تقریبا 46 کاله عمر و. په 46 کلنۍ کې دی وفات شوی ده. خو دومره لوی خیر او دومره لوی اثر او دومره لوی خدمت یې موږ تاسو ته پرېښی ده چې نن دغه د موږ تاسو ناست یو که نه. 800 کاله وروسته موږ تاسو ناست یو او د هغه یادونه کوو او د هغه له خیر نه موږ تاسو مستفید کیږو. دا یو کتاب نه ده، داسې نور ډیر بې شمېره کتابونه هغه لیکلي، غټ غټ کتابونه، لوی لوی کتابونه لیکلي چې نن پورې الحمدلله مسلمانان له هغه نه ګټه اخلي او یادوي او نورو خلکو ته یې رسوي. سبحان الله. دی چې کله د په تاریخ کې راځي، کله چې دی وړوکی و نو یو عالم هغه راغلی و له لرې نه، نو دی ولیده چې دی ماشومانو سره لوبې نه کوي، ماشومان یې کشکاږي، زوروي یې که نه، ماشومانو طبیعت یې چې خوش طبیعتي کوي او همدارنګه ماشوم تنها نه پرېږدي. خو ده له ماشومانو سره لوبې نه کولې. دی لاړ یو طرف ته کېناسته او قرآن یې راواخیسته، د قرآن تلاوت یې کوه که نه. نو یو دا عالم چې دا ماشوم یې ولیده نو ویې ویلې چې دا ډېر ناشنا ماشوم ده. نو پلار پسې لاړه ورته ویله چې دې ماشوم باندې ته کوشش وکړه چې ده ته توجه وکړي. دا ستا زوی چې ده دا څه عادي ماشوم نه ده که نه، نو ډېر هوښیار ماشوم ښکاره کېږي، ډېر داسې یو کار ته متوجه ماشوم ښکاره کېږي. نو ته په دې باندې خاصه پاملرنه دې ماشوم ته وکړه. همدا و چې پلار یې هغه ته توجه وکړه، په یو لویه مدرسه کې دی واچاو او د تل لپاره به یې پوښتنه کوله. حتی مور به هم راتلله مدرسې ته که نه، او کالي به یې ورته راوړل، خوراکونه شیان به یې ورته راوړل. د سبحان الله د خپل ژوند مکمل د علم ته وقف کړی و. په 10 کلنۍ کې د قرآن شریف حافظ و ده. نو بیا دی په دې علم کې او په دې زده کړه کې دومره مخکې لاړ چې شپه ورځې بس یوه کړې وه او دونه پوښتنه وشوه چې تقریبا دا دومره علم تا زده کړی که نه، نو تا څه کول په خپل عمر کې؟ وایي د ورځې به 12 درسونو کې ما ګډون کوم. څو درسونو کې؟ په 12 درسونو کې. هغه وخت کې داسې هم نه و چې یو ځای کې کښېنې استاد درته راشي، نه دی به استاد پسې روان و او نه ورځ کتله او نه شپه کتله. سبحان الله. دومره علوم یې لاسته راوړل چې په خپل عمر کې په هغه وخت کې د ده په څېر بل عالم نه پیدا کېده. یعنې چا به چې د ده نوم واورېده
نو چا به ورته امام ویلې، چا به ورته فقیه ویلې، چا به ورته بزرګ ویلې، چا به ورته مفسر ویلې، چا به ورته محدث ویلې. یعنې په خپل وخت کې یو وتلی عالم، ډېر نامتو عالم. د نه صرف مدرسه کې به دی ناست و، بلکې د پاچایانو، د هغه وخت د پاچاهانو، وزیرانو، رئیسانو، ځوانانو، ماشومانو، زنانو، دې ټولو ته به ورته او نصیحت به ورته کاوه. لویو پاچاهانو ته چې د ده ملاقات نو سره کېده نو خط به ورته لیکه، نصیحت به ورته کاوه. ډېر یو عظیم شخصیت و. سبحان الله. کله چې وفات شو نو په زرهاو نه بلکې لکاو خلکو د ده په جنازه کې ګډون کړی. بې طرفه عالم و، متعصب عالم نو، او یو بهترین منځلاری عالم و چې په ډېره ښه طریقه باندې د دعوت کو او خلکو ته رهنمایي کوله. یو وخت کې ډېره جالبه خبره دا ده، چا ترې نه پوښتنه وکړه، وایي واده دې ولې ونه کړ؟ یعنې بعضې علما داسې تېر شوي دي په تاریخ کې زموږ چې هغوی ودونه نه دي کړي، که نه؟ دا د دې په خاطر نه چې دوی ویل چې دا واده بد کار ده یا بده خبره ده، نه، د ده نه پوښتنه وکړه چې تا ولې واده ونه کړ، وجه څه شی وه؟ نو ده ورته ویلې نسیتو، زه دومره مصروف وم چې اصلا واده له مانه هېر شوی. واده ته زما په ذهن کې هم د واده دا خبره تېره شوې نه ده او نه چا راته ویلي. د دې وجې نه هغه صحیح ده چې اولاد یې موږ تاسو ته نه ده پرېښی، خو دومره صدقه جاریه، دومره یو بهترین خدمت یې موږ تاسو ته پرېښی چې هغه نن ورځې پورې دوام کوي. ګورې تاسو به هم لیدلي که نه، په دنیا کې کیدای شي ډېر داسې خلک وفات شوي چې مالداران به وي، ډېر داسې خلک وفات شوي وي چې هغوی پاچاهان دي، ډېر داسې خلک وفات شوي دي چې هغوی به کیدای شي ډېر عجیبه کارنامې کړي که نه، خو چې مشهور دي او نن ورځې پورې د هغوی یاد کیږي او د هغوی نوم سره موږ تاسو دعا کوو، رحمه الله ورته وایو، دا د دې علم برکت ده، دا د دې علم برکت ده که نه. نو الله جل جلاله ده ته توفیق ورکړی، علم یې وکړ او بې شمېره کتابونه یې ولیکل، شپه ورځ هملته په مدرسه کې پروت او ته به خلکو ته به علم رساو، پوهه به رسوله. همدا ده چې الحمدلله نن یې موږ یو کتاب راخیستی او هغه لولو. د دې یو کتاب د ریاض الصالحین. ریاض الصالحین دا تقریبا په ټولو ژبو کې د دنیا ژباړل شوی ده او منل شوی کتاب، صحیح کتاب. یعنی که چیرته تاسو وګورئ صحیح البخاري، صحیح مسلم، دا هم صحیح کتابونه دي، معتبر کتابونه دي، خو له دې نه عام خلک دومره ګټه نشي پورته کولی. صحیح ده. د دې په خاطر باندې بهترین کتاب چې عامو خلکو ته لیکلی هغه ریاض الصالحین ده. که چیرته تاسو دا راواخلئ او ویل ولئ، یقینا د انسان ژوند سره بدلیږي. د هرې برخې ته هغه صحیح احادیث راغونډ کړي دي د عوامو خلکو لپاره چې انسان ذهن برابروي، مطمئن کوي او خوشحاله کوي. دا یو ډېر بهترین کتاب ده او ټوله دنیا کې مشهور دی. نو دغه وړوکی کتاب، هغه کتاب خو موږ تاسو نشو ویلی ځکه ډېر غټ کتاب ده، خو دغه کتاب وړوکی کتاب د ریاض الصالحین فقط 40 احادیث دي پکې، 42 احادیث دي. نو دغه کتاب به انشاءالله موږ وایو، لږ لږ احادیث به وایو. دا احادیث د ژوند هرې برخې ته رسېدلي احادیث دي، شامل احادیث دي. یعنې په دې کې د عقیدې احادیث شته، د احکامو احادیث شته، د رزق ګټلو احادیث شته دي پکې، د فامیلي مسائلو احادیث شته پکې، د باور او د فکر اړوند احادیث پکې شته دي. نو د دې په خاطر باندې انشاءالله موږ دا کتاب انتخاب کړی ده. مدرسو کې هم ویل کېږي، په مرکزونو کې هم ویل کېږي دا کتاب، مساجدو کې هم ویل کېږي، په ډېرو زیاتو ځایونو کې دا ویل کېږي. او داسې خلک شته دي چې دا کتاب مکمل حفظ کړی ده لکه د قرآن شریف په څیر باندې، ځکه دا کې داسې احادیث دي چې انسان راویښوي، انسان ته یو انګیزه، یو فکر ورکوي، انسان په دې پوهوي چې ستا د ژوند مطلب څه شی ده او څنګه باید ته په الله باندې باور وکړي، څنګه باید توکل وکړي. صحیح ده که نه؟ ستا د ژوند مسیر ټاکي. ډېر یو بهترین کتاب ده. نو انشاءالله تاسو کوشش وکړئ چې ګډون وکړئ په دې درسونو کې. دې درسونو کې انشاءالله اول به ماته ګټه رسېږي او تاسو ته به هم انشاءالله ګټه رسېږي. هر یو موږ تاسو ضرورت لرو که نه، چې زموږ ستاسو ستونزې حل شي، فکر مو جوړ شي او انشاءالله خوشحاله ژوند ولرو. نو په ځان باندې دا درسونه بوج مه ګڼئ. صحیح ده. انشاءالله کم وخت لپاره دي، هر هفته کې به انشاءالله 3 ورځې، هغه هم نیم ساعت. که تاسو باندې سخته کېده خیر دی، لږ به نور هم راکمو. نو انشاءالله دغه به ګټور وي، زموږ استاسو لپاره به ګټور وي، زموږ استاسو د ژوند لپاره به انشاءالله ګټور وي. دغه لنډ درسونه دي د امام نووي رحمه الله. دا کتاب به راخلو، دا شروع کوي له نیت نه. نو دغه درسونه کله ناکله انسان په ژوند کې بې معنا خفه وي که نه، ستونزې وي، مشکلات وي. دغه درسونه انشاءالله زموږ استاسو دا فکري روزنه به کوي، موږ تاسو به انشاءالله مطمئن کوي چې الحمدلله دومره یو بهترین دین لرو چې هغه موږ تاسو ته ډاډګیرنه راکوي، یو حق دین ده. سمه ده انشاءالله. نو په دې درسونو باندې به انشاءالله موږ تاسو ته
ډیره زیاته ګټه ورسیږي. زموږ تاسو د ایمانونه به راتازه شي. کله چې موږ تاسو د خپل دین لولو او د خپل ایمان راتازه کوو نو په دې سره انشاءالله ورځ تر بلې انسان کې رشد راځي. موږ تاسو علما وایي چې د انسان له درې شیونو نه جوړ شوی ده که نه، یو د ده عقل ده او بل د ده جسم ده او بل د ده روح ده. لکه څنګه چې موږ تاسو جسم تغذیه کوو که نه په خوراک باندې، دغه رقم باید موږ تاسو د خپل روح هم تازه کوو. روح په څه شي باندې تازه کېږي؟ په دا رقم ایمانی درسونو باندې او حلقو باندې چې کله موږ تاسو دا ښې خبرې اورو انشاءالله په دې سره به زموږ تاسو روح تازه کېږي او عقل دا تغذیه کېږي په څه شي باندې؟ په مطالعه باندې، په علم باندې. نو هم به انشاءالله زموږ تاسو په دې درسونو کې عقل تغذیه کېږي او هم به انشاءالله روح تغذیه کېږي. کله چې انسان په مادیاتو کې ډوب وي نو دا انسان خفه کېږي. هر وخت دا مادیات یو انسان یو وخت کې خفه شي که نه، خو چې معنویات وي نو انشاءالله دا دواړه به موږ تاسو هغه توازن به برابر وي د ژوند. دا درسونه موږ د دې په خاطر برابر کړي چې زموږ تاسو په ژوند کې توازن برابر شي. هم باید معنویات راټینګ او هم باید مادیات. همداسې ده که نه، که انسان فقط معنویاتو ته مخه کي او مادیات پرېږدي بیا هم ژوند نه برابرېږي. خو که انسان معنویات پرېږدي، فکر پرېږدي، روح تغذیه نه کي، عقل تغذیه نه کي، فقط مادیات پسې لګېدلی وي که نه، نو بیا هم توازن نه برابرېږي. نو دا درسونه موږ د دې په خاطر برابرو انشاءالله چې زموږ ستاسو په ژوند کې هغه بیلنس او توازن برابر وي. نو چې انشاءالله توازن برابر وي خوشحاله او آرامه ژوند به ولرو. نو انشاءالله په خوښه باندې په خپله خوښه په خپله مینه موږ په تاسو باندې بوج نه کوو او نه په تاسو باندې زور کوو. په خپله خوښه انشاءالله راځئ او ګډون کوئ. فقط د هفتې 3 ورځې او هیله ده چې انشاءالله ډېر څه به زده کړو. خوښه مو ده انشاءالله. د نن ورځې لپاره هم دومره کفایت کوي. د دغه عالم په اړه باندې ما تاسو ته معلومات درکړل چې ډېر یو عظیم یو بزرګ شخصیت و. تر 800 کاله سبحان الله د ده دا صدقه جاریه روانه ده. نو دا موږ تاسو ته یو پیغام راکوي چې ای انسانه په ژوند کې داسې یو کار وکړه چې روان وي که نه. موږ تاسو خو ډېر خلک په دې باندې باور لري چې صدقه صرف دې ته وایي چې چاته پیسې ورکړه. هلته علم پرېښودل دا یو بهترینه صدقه ده. صحیح ده که نه؟ ته چې علم پرېږدې او هغه روان وي همداسې روان وي تا پسې، هغه که هر علم وي. ځکه زموږ استاد په اسلام کې فقط علما وایي چې د سحر علم دا ناروا ده. د سحر علم چې څوک یې زده کړي که نه، ځکه د هغه خیر طرف نشته ده، خامخا به په شر باندې استعمالوي. همداسې ده که نه؟ طلاق به چې جنجالونه به جوړې، د ښځې او خاوند به سره ورانې، مور پلار به سره ورانې. صحیح ده که نه؟ زامن او اولاد به سره په جنجال اچي. نو د سحر علم زده کول دغه ناروا علم ده. له دې نه علاوه هر علم که هغه عصري وي که دیني وي چې تیز زده کوې نورو خلکو ته یې ورښې یا آنلاین ثبتې، دا ټول د انسان لپاره څه شی ده؟ صدقه جاریه ده. هغه مادیات پیسې به راځي کمې زیاتې، خو د انسان فکر باید دا وي چې زه دا علم د دې په خاطر باندې زده کوم او خپروم یې چې زما لپاره صدقه جاریه شي. نو دا څومره یو نیکبخته انسان ده که نه؟ نه مونږ لیدلی، نه زموږ ملاقات سره شوی او نه هم ترې نه توقع شته، خو بیا هم دغه د کتاب لولو ترې نه ګټه اخلو او نوم سره رحمه الله وایو. امام نووي رحمه الله. صرف زه نه، په ټوله دنیا کې د ده کتابونه تیت دي. نه اسلامي نړۍ کې نه صرف عربان پیژني، حتی انګریزانو کا ټول علما دا کتابونه چې کله وایي نوم یې اخلي نو رحمه الله. دا څومره یو عظیم شخصیت دی. د الله په نسبت باندې به څومره یو لوړه مرتبه لري. موږ تاسو ته هم الله توفیق راکړي چې په کم عمر کې داسې یو کارونه وکړو چې انشاءالله را روان نسلونه موږ تاسو نوم یادوي او بیا راته دعا کوي. الله دې موږ تاسو ته هم دغه مقام را نصیب کړي. صحیح ده انشاءالله. څوک خو څه پوښتنه څه وړاندیز څه نظر خو نه لري. او دا عربو دمشق کې به د درسونه ویلي او نووي دا د یو کلی نوم ده. نو دا نن سبا په سوریه کې واقع ده، سیریا چې ورته وایي. نو دا عرب عالم او ماشاءالله عمر یې وقف کړی و. شپه ورځ هلته به په درسونو ته هغه حتی کور و دنیا او د هر څه یې پرېښي و. په عمر کې الله برکت اچولی. یعنی برکت دې ته وایي که نه چې کم عمر کې ته ډېر کارونه وکړي. په کم عمر کې ډېر کار دی. بعضې خلکو په ژوند کې الله برکت اچولی. نو ځان یې فارغه کړی و مکمل. همدا وه چې په 46 کلنۍ کې ماشاءالله په لسهاو نه په سلهاو کتابونه یې ولیکل چې هغه موږ تاسو نن سبا کېدای شي هم نشول لوستلی. خو دغه یو څه کتابونه یې عوامو ته لیکلي، یو څه نور ډېر غټ کتابونه یې هغه علماو ته لیکلي. نو دغه رقم الله جل جلاله د بعضې خلکو په عمر کې برکت اچولی. موږ تاسو به هم انشاءالله کوشش کوو چې
یو څه پریږدو امت ته او مسلمانانو ته، په دې کې انشاءالله صدقه جاریه ده.